اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې سنګینه خبره شوه چې الماس له جبګل څخه ولور غواړي. نو په دې خبره ډېره زیاته خوشحاله وه. اوس به دا واورو چې میرو ته د ځمکې ضمانت څوک کوي. سردار اکا وزګار سوی له خیره. و میرو بس دا سودا مې لږه ځای په ځای کړله، نور روزګار یم. خو رښتیا ګوره که ستا سودا په کاري مخکې له مخکې درته وایم چې سودا نن سبا قیمته شوې ده. هسې نه چې ته راته ووایې چې ظالمې. نه 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 سردار اکا زما سودا نه ده په کار، او بیا چې په کار سي نو په تا باندې د ما باور دی چې ظلم به نه کوي. ښه چې سودا دې نه ده په کار نو بیا څنګه راغلی؟ سردار اکا دغه کاغذونه در واخله. ته راکه راته. میرو دا د څه شي کاغذونه دي؟ دا د مځکې د اجارې کاغذونه دي. ښه یعنې تم د خیره سره په اجاره باندې ځمکه نیسي؟ و که خدای ته منظوره وه، خدای تعالی دې پکې خیر واچوي. آمین آمین. خو میرو ودې نه ویله چې زه په دې کاغذونو باندې څه وکړمه؟ ته به مې ضمانت وکړې که نه چې د خیره سره دا مځکه ونیسمه؟ ضمانت مې کوي او که نه؟ میرو که رښتیا درته ووایم نو ضمانت دې نشم کولی. چې ضمانت مې نه کوي؟ ولې وا سردار اکا له ما نه دې کومه بدي لیدلې ده یا مې چېرته بده خبره درته کړې؟ میرو نه مې درنه بدي لیدلې او نه دې راته خدای مکه چېرته بده خبره کړې، خو زه ستا ضمانت نه کومه. سمه ده نو مه یې کوه، خدای به بل څوک راته پیدا کړي. راکه کاغذونه چې لاړ سمه. کاغذونه هم نه در کوم درته. وا سردار اکا چې ضمانت مې هم نه کوي او کاغذونه هم نه راکوي. ولې؟ میرو ځکه چې ته ما ته د خپل ځان په څیر ښکارې او د ځان ضمانت څوک نه کوي. د ما نه خو دې زړه وویستو سردار اکا، کښېنه په دې ټوکو دې. نو ما هم دا غوښتل که نه چې تا ته وښیمه ته په دې کلیوالو باندې څومره ګران یې. ویم دا خو د ځمکې د اجارې خبره ده، ویم چې د ټول کلي ضمانت غواړي هم درته یې کومه. خدای دې در سره ښه وکړي سردار اکا، خدای دې آباد ودان لره. ښه میرو ته به یو شیبه اوس انتظار وکړې چې وراره مې راشي ګلزار، هغه باندې به دا د ضمانت پاڼه ډکه کړمه، ځکه چې نه زه په خط پوهېږم او نه ته. او که داسې کې چې بیرته ځې رمې ته پاڼه بیا زه در ولېږم. نه نه انتظار ورته کومه، خدای دې آباد لره. ښه انجینر صاحب فریده دغه ټکر په هکله څه معلومات وشو که نه چې د ټکر وجه څه وه؟ و ملک صاحب معلومات شوي دي. د ټکر وجه د موټروانانو بې احتیاطي وه چې ډېر تیز موټر یې چلولی دی. بس خدای دې وبخي 3 کسان پکې مړه دي او نور هم زوبل دي. زموږ کلینیک ډېر په مشکل سره د ژوبل شوو کسانو تداوي وکړه او کوم امکانات چې وو د هغوی نه کار واخیسته او بیا د چا تداوي چې دلته نه کېدله ولایت ته یې ولېږل. د ملک صاحب غني د اوښې مامور بیدار ښځه هم په هغه زخمي شویو کسانو کې وه. ښځه خیر شکر دی اوس حال ښه دی. الله تعالی دې ټولو زخمیانو ته روغ صحت ورکړي او مړي دې الله وبخي. خو هسې انجینر صاحب فریده دا ټکر چې وشو یو ګټه پکې شته. ګټه؟ دا څه وی او ملک صاحب په ټکر کې به څه ګټه وي؟ خلکو ته پکې زیان واوښته، مړه شو، زوبل شو، او ته به چې ګټه به پکې وي؟ هو زه ځکه وایم چې ګټه پکې ده. موټروانان ملک غني او مطلب شاه لمسولي دي چې موټر تیز وچلئ تر څو مونږ هغه د کرایه پرېکړه بیرته واخلو. اوس چې داسې ټکر وشو نو موټروانان به نه لمسېږي، د چا خبره به نه مني.
هی ملک صاحب، کاش چې زموږ خلکو داسې واقعاتو نه عبرت اخیستی. داسې خو دغه د ډېرې واقعې وشوې او دا یې وروستۍ نه ده. خدای مکه تاسې بل هم کیدی شي. اوس هماغه دی مطلب شا لګی دی، خلکو ته لمسونونه کوي. ملک صاحب ما یې په عقل اورېدلي دي چې کله یو موټروان سره غوږ جنګوي او کله بل سره. خو مونږ باید د مطلب شاه نه دا موقع واخلو. څنګه به یې تنې واخلو؟ اوس به مطلب شاه پسې یو کس ګرځي چې چا سره خبرې ونه کړي. نه ملک صاحب، داسې څه په کار نه دي. په کار دا ده چې د موټر د تیز چلولو په هکله مونږ ګام پورته کړو او موټروانان دې ته پرې نه دو چې تیز موټر وچلوي. په دې هکله څه مشوره او ناسته په کار ده. آی خدایا څه ستړی ستومانه شومه. سنګینې ته په دې چیبر کې چای وګوره چې شته او که نه. او شته پکې، پیاله درته ډکه کړم؟ ډکه که پیاله، که دا ستړیا مې ورسره لرې شي. نن د برېښنا کارونه و، ستړی یې کړمه. ها د سلګۍ پلاره واخله پیاله. بس کېده دلته چې لږه سړه شي وبه یې څښم. چای مې لږ مخکې اچولی و، څښلو ته جوړ دی. در واخله پیاله دې. رښتیا د سلګۍ پلاره خبرې او که نه؟ د څه شي نه؟ بیا دې څه اورېدلي؟ وایي ته خبر نه یې؟ زه خو وایم ته به د ټولو نه مخکې خبر شوی یې، ځکه د کلي جرندګړی یې او جرندګړی د هر یو خبرې نه خبري. خو زه د هغې خلکو نه نه یم چې د خلکو په کارونو کې کار ولرم. خو زه ورکې کا دا ووایه چې تا څه اورېدلي دي؟ هی ما خو ډېره د خوشحالۍ خبره اورېدلې ده، نو ما ویل چې تا هم خبر کړمه. نو څه شی دې اورېدلي دي ووایه که نه؟ اورېدلې مې دا دي چې عجب ګل غوښتل پرخه خپل زوی ته وکړي، ویې کړله، خو خدای پاک ورباندې وس ورانه که. څنګه ورانه شوه؟ چې کوژده یې وشوه بیا خو خبره خلاصه ده. په کوژده کې زمومه نور خلک هم راغلي وو او ته وایې چې ورانه شوه. ورانه ځکه شوه چې الماس خان ولور غواړي او ښه ډېرې ترې غوښتی دی. خبره شوم ورته یې ویلي دي چې تر څو زما په خوښه ولور رانه کوي نو د واده نوم به م نه اخلئ. وایم ډېره خوشحاله یم، عجب ګل زما نه زما زوی جدا که، هغه د اخره مزار ووت. سنګینې د چا په خفګان باندې خوشحالي مه کوه. او ستا زوی خو ستا نه عجب ګل نه دی جدا کړی، هغه خپلو عملونو خوړلی. خو اوس هم شکر وباسه چې تبلیغ لتلی دی، سړی به ترې جوړ شي. او پاتې شوه د الماس خان خبره چې ډېر ولور غواړي، نو دا یې ښه کار نه دی. دا نه الماس خان ته ګټه کوي او نه یې لور ته. هسې به خپلې لور ته هم لانجې پیدا کړي او عجب ګل ته هم. که زما وس ورسیږي دا سړی به زه پوه کړم. قلارې کېنه، هلته وی چې د چا کار کې کار نه لرم او دلته وی چې الماس خان به پوه کړم. نو نیکه خبره خو خلکو ته کولی شمه. دا یو چا سره نیکي ده، د چا په کار کې کار لرل نه دي. وی خدای خیر، چی سوی دی واسدو؟ څنګه داسې په منډه راغلی؟ انۍ له مدرسې چې راتلمه هلته مې ابا ولیده چې نور کوچیان ورسره ولاړو. نو خو درېږي به که نه، ابا د کوچی نه ده، دې ته سودا مه کوه. انۍ ډېرې تیزې خبرې کولې، ما ویل که جنګ ده. وی خدای خیر، دا تو چی وایې؟ صدو زویه سپاره او کتاب دې راکه او ته په منډه لاړ سابا ته دې ځان ورسوه، بیا بیرته راسه، ما پوه که چې چی سوي دي. سمه ده انۍ، دا دی لاړمه. والکه څنګه تر کېږدۍ راغلی بیا منډې وایې، چی سوي دي؟ ابا انۍ راته وویل چې پسې ورسه. صبرو خیرات خو و که نه؟ دا پوښتنه خو به زه له تا څخه کومه، راته ووایه چې خیر و که نه؟ څنګه در څخه کوچیان راټول سوي وو؟ جنګ منګ خو به نه و؟ نه جنګ نه و، هسې د مځکې خبره وه. خیا یعنې هغوی هم غواړي چې مځکه ونیسي؟ نه هغوی نه غواړي او ما ته یې ویلي چې ته یې مه نیسه، ته خو د موږ استازی یې، په کار دا وه چې ته د موږ ننګه وکړې.
ته ځې مځکې نسې داسې چې هر څوک دا مځکه ونیسي او آباده یې کړي موږ به میږې چیرې پیایو خیا میرو که د فکري نو ما تا ته دا خبره کړې وه چې کوچیان به په تا باندې نیوکه کوي نو اوس ورته د ورشو غمه وکړه چې کوچیان به میږې چیرې پیایي صابرو خدای به خیر کړي اندېښنه مه کوه زه به دا خبره شورا سره شریکه کړمه چې هغوی څنګه مناسبه وګڼله هماغه شان به وکړو خو ابا خیر دادا د ما خبره هم واوره چې د موږ د لوبو ځای لاندې نه کوي خیا هغې ته هم فکر ده چې اوس دا د کوچیانو ستونزه هواره سي که نه نو د موږ مځکه هم سر خوري پلاره مور خو مې د خیره سره ښه ده له خطر راوتلې ده ډیر شکر دی لورې که نه نو زما خور سره ډیره سودا وه ما وې خدای مکه چې د مرګ خطر یې نه وي پوهېږم در باندې پلاره ځکه خو یې پوښتنې ته راغلی که خدای مکه داسې حال په بل چا وی بیا نه راتلی دا څه وې ولوري الله دې تی بل مسلمان بنده وساتي بیا هم نو زما نور څوک دي چې ستا د مور پوښتنه ونه کم نو د چا پوښتنه به کوم خو زه اوس خو د دې پوښتنې ته م راغلمه او دا مې م غوښتل چې د کنډو کلي له شورا سره یو څه خبرې وکړم او د ملک صاحب سره هم خبرې کول غواړم پلاره خبرې لږ په قراره کوه هسې نه چې ملک ماما یې وانه وړي نو وا دې وړي که نه ما خو څه بده خبره نه ده کړې خبره دې بده نه ده کړې خو ته خبر نه یې چې ملک ماما له ملکۍ نه لرې شوی ښه دا څه وې نو اوس ملک څوک دی اوس ملک صاحب بادر خان دی ملک بادر د دې کلي ملک دی سپوږمۍ لوري نو هغه خو د بل کلي دی که نه پلاره اوس د دواړو کلو شوراګانې م یو ځای دي او ملک یې م یو دی او رښتیا د ملک بادر د کلي نوم هم بدل شوی دی اوس د وحدت کلي په نوم یادیږي او ملک بادر دا نوم په دې خاطر بدل که چې د دواړو کلو د اتفاق معنا لري زمونږ او د هغې د کلي ډېر کارونه سره یو دي امن مدرسه شوه امن کمیټه شوه شورا شوه او اوس ملک هم شریک شو او په دې باندې ټول کلی خوشحاله دی زه شکر دی سپوږمۍ لوري په دې کار باندې زه خوشحاله شوم زه چې د کم مقصد دپاره راغلی یم هغه به هم په اسانه ترسره شي خو ملک صاحب غني په هکله څه وایي ملک ماما پې خوشحاله نه دی ډېر ورباندې خفه دی او ملک بادر ته ملک ګوټی وایي رښتیا پلاره ستا د ملک صاحب سره او د شورا سره څه کار دی د کوم قانون په هکله خور سره نه غږیږي ولې نه لوري ستا په مور باندې چې موټر ټکر شو نو وجه یې د موټرو تیز تګ او زموږ دفتر خاص هم د ترانسپورټ کارونه کوي همدا یې دنده ده نو ما ویل چې په دې هکله د دې خلکو سره کینو او د دې ستونزې حل پیدا کړو دا خو به ډېر ښه کار وشي بس چې څومره زر کیږي دوی سره وګوره زړ پکې ونه کړې زرمینې ما ته د سویل که څنګه چې تا د جنکو له منځه رابېله کړم و پرخې غوښتل مې چې یو ضروري خبره درته وکم دا کومه ضروري خبره ده ها ته به خبره یې چې پلار دې عجب ګل کاکا ته څه ویلي دي د څه شي نه زه نه یم خبره ښه خبره یې عجب ګل کاکا ستاسو کور ته نه و درغلی د واده غوښتنې ته هو د دې نه خبره یم چې هغه راغلی و زما پلار سره خبرې کړي خو نوره ترې نه یم خبره که تا نوې څه خبره اورېدلې نو ووایه ښه خبره دا ده چې ستا پلار ور غواړي او هغه هم ښه ډېر اوس ته فکر وکړه چې عجب ګل کاکا خو غریب سړی دی هغه به ولور له کومه کي زرمینې ته څه وایې زما پلار ور غوښتی و ولور یې غوښتی دی ته لکه چې په رښتیا هم نه یې خبره ما په دې هکله هېڅ هم نه دي اورېدلي خو دې ته مې فکر و چې عجب ګل کاکا په هغه ورځ راغی بیا زموږ کور طرف ته راښکاره نه شو نو د ولور خبره پکې راغلې ده و د ولور خبره راغلې او دا ستونزه به تل له منځه وړي
زرمینې په دې هکله به زه څه وکم؟ دا خو مې د پلار کار دی. پرخې ته ډېر څه کولی شي. ته باید پلار له دې نه منې کې چې هغه ستا په سر ور واخلي. پلار سره دې کښېنه، په دې هکله ورسره خبرې وکړه. وایي زرمینې زه به پلار سره کښېنم او خبرې به وکم؟ دا خو ناشونې ده. دا پلار به مې څه وایي چې لور مې دومره سپین سترګې ده؟ ښه چې پلار ته یې نشي ویلی نو مور ته دې ووایه، مور به دې ورسره خبره وکړي. خو همداسې پرې نه دي، ځکه که ولور واخیستل شو نو خدای مکه د دواړو کورنۍ به ژوند خراب شي. ځکه جبګل کاکا مجبور دی چې قرض ورته وکړي تر څو ستا پلار ته ولور ورکړي. نو زړه باید تې همیش لپاره بد وي، بیا خدای مکه تا سره به بده رویه وکړي. د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې د پرخې پلار ډېر ولور غواړي. که چېرته د الماس په څېر خلک ولور زیات وغواړي نو د هلک کورنۍ ته څه کول پکار دي چې هم خپلوي خرابه نه شي او هم ولور راکم شي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 شپږ شپېته 3 10 55.